یو صحابي دی د زنا ته وشو د راغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته مانه هم دغه ګناه شوی د سبو کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته مشوره ورکړه بس ول خبره پټک ته وو بس الله په دې معاف کی زړه تسلی نه کی عمر فاروق رضی الله عنه هغه ورته دغه مشوره ورکړه به زړه تسلی ورکړه راغه نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته د الله رسول مانه ګناه شوی د ما پاک کړي نه راحت درجه برابر جوړي نبی علیہ السلام تیرا مخلوق ګرځي دې خبره وشو به خبره وکړه په الله رسول مانه ګناه شوی د ما پاک کا نبی علیہ السلام ته بیا مخ وګرځو پنځه پیره نبی علیہ السلام مخ ګرځي دې پنځه پیره راځي نبی علیہ السلام ته اقرار کوي بیا چې نبی علیہ السلام تبوس کوي وای ګوره تاب زنا نه کړي بل سب نه الله رسول زنا نه کړي بس بل نبی علیہ السلام دغه ملګرو ته مسول دی روغ دی او روغ دی شادي شوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نو کول زی وې باسه رجوي کی د دې سړي د پاره شادي شوده د پاره د شریعت حکم بیا دا دی چې په کاڼو باندې ولې تر دې پورې چې راغی مثال ونشي او دې کې اصل کې د کاڼو وشتلو کې حکمت دی یو لوی حکمت دی څوخ کې دی باندې مسله شروع شو علماء کې چیرې وسو توبک دی ګولې کې ولې د شریعت مقصد خو چا د زور ورکول نه دی بس صرف د جرایم او د جرمونو روکتام کول دي بس نن سبا دغه مقصد چې بکاڼو باندې وشتو په ګولې شراسلېږي نو بس ضرورت دی د پوره دنیا علماء فتوا ورکړل ټیک شو ګولې سره کېدې شي صرف زمونږ یو د دیوبند علماء چې دیو فتوا نه ورکول به په دې باندې یو د جامع ازهر د علماء یو وفد راغی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله دغه ورځو کې د ګوتې اپریشن کړو ورته علماء د مصر د علماء یو وفد ورته راغی کېناستل ورته ویل اصل د شریعت مقصد خو په دغه فتوا باندې په دغه مسله کې بحث شروع ول شریعت مقصد خو چاته زور ورکول نه دی صرف د جرایم او روکتام کول دي نو اوس کې یو سړی په ګولۍ وژنې په کاڼو باندې ولو تر دې تو څومره په مشکل سره د نصاب کېږي خو بس فتوا په دې ورکول په کار دي چې په ګولۍ سره په دې دور کې سړی ولو بس پړ شي زمونږ د علماء دیوبند مسلک او الحمدلله دیوبند علماء ته چې الله کوم علم ورکړی ټول دنیا په یو مسله کې فتوا ورکړه د علماء دیوبند علماء فتوا چې نو ورکړي دنیا په اعتماد وکړي د اسرائیل زراله د فلسطین په ځمکه باندې آبادېدل شروع شو د نوري دنیا د علماء فتوا دا ویل جایز دي زمونږ د هندستان نه ابو حنیفه هند مفتی کفایت الله صاحب نور الله مرقده دارالعلوم دیوبند مفتی و دغه دور کې هغه فتوا ورکړه ول د جواز خبره خو یو طرف ته خو مستقبل کې مسلمانانو ته نقصان جوړېدل شي دا وی فتوا دا و چې په دې باندې زخر څول نه جایز دي بیت المقدس زموږ قبله اول دا هغه ته به يهود زیره تنګي په کلاره بدی ته ځان راسي او وشو هغه چې زمون رور خرڅونن فلسطینیانو په کې ځای نشته اسرائیل قابض دي يهود قابض دي نو مفتی صاحب رحم الله ورته جواب ورکړي و شریعت د غسړی ته ژوند ورکړي او تاسو ته ژوند اخلي نو دیو ته خو سړی په کارو ولي وجني نو ژوند څنګه ورکړي شریعت مفتی صاحب رحم الله ورته جواب ورکول ګوره شرعي حکم دا دی اول نمبر د زنا په باب کې سلور گواهان عیني شاهدان ضروري دي دا براشي گواہی به ورکړي عدالت کې قاضي مخې ته به پیش شي بیا به